السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ وئ. ملګرو، زه به نن تاسو ته د موبایل په اړه معلومات درکړم. که کله تاسې کوم موبایل اخلئ نو څنګه پوه شئ چې دا موبایل اصلي ده دیسي ده. نو دې باره کې به تاسو نن معلومات درکړم. نو دې لپاره یو اپلیکیشن پکارېږي، باید هغه تاسې په هغه موبایل کې واچوئ، ځکه چې د هغه موبایل ټول ډیټیل تاسې درکوي. هغه نومیږي فون انفو. نو دا به تاسې سرچ کړئ. چې کله سرچ کوو نو انفو راواوښته، اف پی ورکړی وه، نو دې باندې به کلیک کړئ. دا اولنی اپشن باندې دا به ډاونلوډ کړئ. ما خو ته ډاونلوډ کړی ده، اپډیټ غواړي. نو را به سئ دا اپلیکیشن ته، فون انفو ته. دلته تاسې کوئ چې د موبایل باره کې پوره ډیټیل واخلئ. جنرل دلته تاسې کولی شئ دلته ګورئ مینوفیکچرر برانډ سامسنګ جوړ ده، فون ماډل SMA 315F ډول سیم ډیوایس ټیپ A10 او پروډکټ نیم A10 DDD کنټری آف اوریجن میډ ان ویتنام. دا مینوفیکچرر ډیټ 2019 ده. نوکس وارنټي ویوډ 00 کالر سپین رنګ ده. نو تاسې کولی شئ د هر څه معلومات د CCC کوډ باره کې معلومات، فرامویر کوم چې ده، کوم چې کې اکټیو ده، خلاص ده، MID هغه د سافټویر ده، او په اکټیو CCC کوډ افغانستان کې خلاص ده، او اویلیبل CCC کوډ کوم ملکونه چې د موبایل لپاره سافټویر جوړ کړي، د موبایل لپاره ډایرکټ هغه سافټویر راځي. دغه ډېر ملکونه دي، دا درې عادت یې ورکړي دي. CCT کنټري افغانستان، اف موبایل اپریټور کوم سیم کې خلاص، MTN سلام. او دلته فرامویر څنګه ده، تاسې کتای شئ بوټ لوډر ورژن، PDA ورژن، CC ورژن، بوسټینډ ورژن، لیټسټ فرامویر سټیټیوز، کرنل ورژن، جیوا، داسې نور هم لیدلی شئ. روټ ایکسچینج روټ شوی خو نه ده. انډرایډ ورژن 10 ده. بول نمبر تاسې کتای شئ، بول فنګر پرنټ، او داسې بول ډسکرپشن، بول ډیټا چینجلیس. نو تاسې دې کې د هر څه معلومات کتای شئ. دلته هارډویر ټوټل ریم تاسې وینئ 3.64 GB، 3.5 یې واخلئ مثال 4 GB ده. سکرین یې څومره 3.38 انچه ده، او کیمره 15 11 15 ده، او ساوند کارډ لوډ ډسپلی نسته، وای فای نو، او بیټري تاسې کتای شئ 3900 مهاړه ده. نو خو ته به راسو ایمیان یې خو نه دي ورکړي دي کې، نو ایمیان تاسې په نمبر کې هم کتای شئ، انډرایډ CCC نمبر، او تاسې نور هم سامسنګ سیریل نمبر کوم یو ده، او هیډیسټ کانټیکټ سنټر روټ ریکویسټډ، او چینج چارجر کنیکټینګ کنټرول. او تاسې بیخ کې اپشن کې وینئ بیټري هیلث، تاسې بیټري څومره تاسې د کله چې موبایل اخلئ مستعمل یا که نوی وي که نه، خو باید بیټري وګورئ چې بیټري روغه ده که خراب ده. دلته تاسې کتای شئ بیټري هم فل 100% ده جوړه. مونیټر ته تاسې کتای شئ د بیټري 100% حرارت کې ده، او داسې نور اپشن تاسې کتای میموري څومره ډکه ده، او بیټري سټیټري او سیګنل څنګه دي. نو دا ملګرو د موبایل یو بل مهم اپشن دا ده چې دغه درې ټکو باندې به کلیک کړئ، لاندې به راسئ یا دریم اپشن ته. دې باندې چې کله کلیک کړئ دلته ستاسې موبایل بالکل ټیک درته ښیي. ستاسې موبایل څه ستونزه لري، it looks like your phone are refreshed on. و تاسې موبایل داسې ښکاري چې یو وارې خلاص شوی وي. وارنینګ invalid IMEI نمبر. نو دلته تاسې که موبایل څه ستونزه لري هغه هم درته ښیي. نو دا ملګرو د موبایل چک کولو په اړه معلومات. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو چینل سبسکرایب کړئ، او بیل ایکن باندې هم کلیک کړئ، ځکه موږ هره ورځ داسې معلوماتي ویډیوګانې شیر کوو. Tell me why I'm falling.